چې څه خوري ډایرکټ روان دي او د سماعت ټول ډایرکټ زی ډایرکټ د دې رستمه پاسه رستمه دا ولې راشه دغه ملګری راشه دا پاسه یاره پاسه رستمه پاسه کور والا د څه مسله ده رستمه اوس جی ما دا په 20 تاریخ ول اپریشن کړی د جمعې پر ورځ راغلم د دې بس ډایرکټ وینم روانه ده او چې څه خوري ډایرکټ روان دي او د سماعت ټول ډایرکټ زی ډایرکټ د منګل په ورځ مې یو وړل نو هغې وایي چې یاره موږ د دې په چل نه پیږو دې سره موږ څه وکړو نو ما زه غریب سړی یم زه دا لندن ته یو سم امریکې ته یو سم ټولې دوايانې تا د دې لپاره راوړې بلکل چې دا ټولې ما د دې لپاره راوړي دي چې تاسو چې څه وغواړئ سټي سکین ما سره شته دی پی سي آر ما سره شته دی چې څه تاسو وغواړئ ما سره شته دی تاسو دې ته وګورئ دا ما په 8000 روپۍ کړی دا دې خواشه دا فایلونه وګوره که نه کیمرامین صاحب دا ټول فایلونه چې کوم دی رستم د خپلې ښځې ډاکټرانو باندې ګرځولې ده او د سماعت د کولو روان دی زمونږ پښتانه د رحم وکړي چې یو سړی وایي زه ګرده خرڅوم نو زمونږ پښتانه وخاندي ګرده ولې خرڅوي دومره غټ تکلیف دی چې څوک زما د اواز اوري د الله د رضا ده د الله په نوم باندې داسې ورځ د خدای په چام نه راولي لکه دا په ما چې راغلي تاسو راشئ زما حل وګورئ زما دا ګاونډ کې تپوس وکړئ چېرې د دې رستم کوم حل دی د الله په نوم باندې ما سره لږ امداد وکړئ خدای پاک به اجر درکړي دغه تورسرې د ستاسو خور ده ستاسو زم لور ده تاسو راشئ زما حل وګورئ دا جی پورا هسپتال دلته د کور کې لګېدلی دی تاسو کتې شئ قدرمنو دا ټولې ګولې ډراپونه او دوايانې دا ټول فایلونه دا د یوې غریبې کورنۍ د علاج دا دومره اوزار دغه دپاره لیکلی شوي دی دا غریب مزدورکاره دی ګلاب مخکې شه دا دومره دوايانې تا د کوم ځای نه راوړي دي جی به دا مې د یو بل نه په کرد راغښتې دي ټیکهدار نه مې هم راواغښتې خپل پردي نه لاس پې اغوستې دي څوک هم لاس نه راکوي وایي چې مري ستا کور والا به مري باقي موږ ته څه دغه تا سره نه شو کولی تا سره نه شو کولی چې زه بیخي نور داسې یم چې زه ګردو خرڅېدو ته تیار یم دا بچي خرڅ کړم ځان خرڅ کړم حوصله وکړه حوصله دا ستا لوریانې دي دا مې بچي دی جي دا د دې شپږم اپریشن دی نو زه دا کم خوا یو سم لندن ته یو سم امریکې ته یو سم دغه شان لاش ته په کټ کې پروت دی جي ما ته اوس ډاکټران څه وایي موږ ته یې مه راوله دا دم د واپس یو څه نو زه دې له امبولانس ته کوم ځای نه ونیسم زما خو د سورلو د ګاډي وس نه کېږي نو دا د امبولانس د کوم ځای نه کوم چې دا دم د مردان ته یې زه یو سم او ثوابی لی زه یو سم زه د بچو د روټۍ غم وکړم که زه د بیمار غم حوصله وکړه دا د کیمرامین صاحب راواړوه دا ستا د ګل غوندې ګلونه خو ټول په جاړه دي جاړي به نه وایي روټۍ بیبي په کټ پرته ده دا قدرمنو ته ما ته ټلیفون وکړو په واټساپ باندې چې زه د خپلې ګردې دي په دې کې یوه ګرده خرڅوم ګردې سره زه یوه خپله لور هم خرڅوم ما ورته باچا زما خو وس نه کېږي ګورم که داسې قدرمن پښتانه وي لور او ګرده رده نه اخېستي لور او ګرده خرڅې بلکل یې خرڅوم جي بلکل یې خرڅوم که زه مړ شم نو کال پس به مې دا بچي خوار شي او که کور والا مې مړه شي نو بېګاله د ما دا بچي بغیر روټۍ دی او بغیر د کوره دي در په در به ګرځي اوس نه ورته څوک دا روټۍ چې نه ورکوي نو بیا به وله څوک څه ورکړي جي زه ګرده هم خرڅوم زه به لورګانې هم خرڅوم زامن هم خرڅوم چې زما دا کور والا په څه ټیک کېږي جي خدای شته دی چې زه یې کوم زه خپل مرګ ته تیار یم خودکشۍ ته تیار یم هسپتال ته چې لاړ شم ډاکټران ما نه ځان ساتي وایي دا بیمار وایي دا بیخي زموږ نور د وس کار نه دی نو جي اپریشن یې هم څه له کولی زه څه وکړم په کومه لاړ شم امریکې ته لاړ شم ډاکټر رانه پیسې والي بیا وایي چې زموږ د وس کار نه دی او جي بلکل ډاکټر رانه پیسې والي هغه وایي موږ د دې علاج وکړو باقي دې سره موږ څه وکړو ته راته ووایي چې دې سره موږ څه وکړو دا سینیر ډاکټره دی جي دا فیل پکې تاسو راوستی چې دا سینیر ډاکټره ده سینیر ډاکټره ده د کمپلیکس حیدرآباد د دې 1500 روپۍ پیس دی پارچیني کې د خپل هسپتال دی دا سینیر ده نو زه یم ځمکه هغه سوځېږي چې حوصله وکړه الله به خیر کړي الله پاک به ستا دې کور والا صحت ورکړي الله پاک ګوره دا لوریانې او ګردې خرڅول دا د همت انسان والا کار نه دی پاک غني باچا نه دی مولانا الله پاک لوی ذات دی دا انکو پښتو ده چې زه د کیمرې مخې ته رالم زما عزیز شته دی زما تربور شته دی خو د ډېرې مجبورۍ نه زه دې شي ما غاړه کېښو چېرې زما دا کور والا خدای پاک
په کوم سیټ لاړ شم چې چاته وایم ما سره 10 روپۍ راکړه لکه ټیکهدار راته قسم دی ټیکهدار راته ویل وایي ستا په ښځه نه یم ملامته ما له خپلې پیسې راوړه او زه الله دې مړ شه نو جي ما تا نه م راغېښتي بل نه مې م راغېښتي دوکاندار راباندې پیسې دي خلکو راباندې سوداګانې بندې کړي نو زه د دې لاش غم وکړم زه د دې بچو د روټۍ غم وکړم که زه د ځان غم وکړم زه د څه شي غم وکړم زه به څه شي ته شم لا اله الا الله محمد رسول الله چې زه ګرده خرڅوم چې څوک یې یو نه دواړه خرڅوم چې څوک یې د ما ورته دغه دی ور ستاسو د کیمرې د سیډه چې څوک یې نه ما دې بچو ته تاسو وګورئ هغه دی جاړي ورته وایي مړی نشته او جړا شته دا حل دی دا به بوځو ته تاسو وګورئ دا پکې وله د ما دا بچي وخي دی بیمار ته دا بچی ولې جاړې دا ګولې ولې جاړې بچی مور مې رغېږي بیماره ده تاسو ولې پر خپو باندې زور کوئ او بیماره نه رغېږي نه پلار خود هم جاړي لوریان هم جاړي دا دومره دوایانو ته ګورې مور ته نه سمیږي نه بابا دې کار کوي را پیسې چېرته وړي بیا هغه به چې کارونه وکړي بس بیا دغه له ویسي تاسو له پې روټۍ نه راوړي دوایي پې راوړي بچې دې وګوره بره ستا څه نوم دی زویه ما ګلالي الله به خیر کړي ښه دا د یو رور زمونږ ځای دی دا جاړي هغه سر هم نه راوچتوي زامن هم ټول په جړا دي دا تاسو ګورئ او د روټۍ په ځای دوایانې پرتې دي جي ګیر چاپېره کمره کې تاسو وګورئ چې دا په ورځ کې 2 پوڼې دي په ورځ کې دا 2 پوڼې دي دا 1000 روپۍ دا شي زر ټیک شو 1000 روپۍ دا شي 750 روپۍ دا انجکشن دی په ورځ کې زه دا 2 انجکشن یې لګوم دا وګورئ تاسو دې ته خو تاسو وګورئ مړه مسلمانانو فارمیسي د قسم دی دا بند کا دا سټارټ کا دا بند کا دا سټارټ هر یو ثبوت را سره د هسپتال شته دی دا شپږم اپریشن دی زما کور والا ته اوس هم همغه مسله ده زه دا کم خوایې اوس هم حکم دې سره څه مخکې خو به ټیک وه زه بس دم له به مې یوړه مردان ته به مې یوړه ثوابۍ له به مې یوړل دا خو اوس لاش دی په کټ کې راته پروت دی دې ته زه امبولنس ونیسم زما د کرۍ وس نه کېږي چې په کرۍ لاړ شم نو زه به دې له سپېشل ګاډۍ د کوم ځای نه ونیسم پیرویټ علاج مې ورته جي کړی دی په 2500 روپۍ پیسې رانه په ډبګري ګاډین کې اخیستی دی یو کال مې د هغې نه علاج کړی یو ځای مې نه دی پرېښی خو باقي راله نه دی د خدای نامه حق ده که د 10 روپو ته رقم راکره لګېږي دا پیټۍ ده زما تاسو وګورئ چې دې کې څه شته یا نشته دی مونږ یو خدای دې مونږ د ولږې نه مړه کړي خو دغه بیمار دی راته خدای پاک ښه کړي دغه دې راته پاک رب العالمین ښه کړي قسم دی که غرم دي بیمارۍ ته زما ټینګېږي د 2013 نه ما شروع کړې ده تاسو په خپله سوچ وکړئ دا خپله غوښه ونیسئ څنګه سړی دردېږي داسې هر سړی دردېږي والله چې د انکو پښتو نه لاړه وه انکو پښتو لاړه بس دغه کیمرې ته چې رالې نو بس دا د مجبورۍ نه رالم څوک لاس نه راکوي ټیکهدار راته وایي ما له خپلې پیسې روړ که ګرده خرڅې که بچي خرڅې زه الله دې مل شه نو زه د دې لاش غم وکړم که زه د هغې د پیسو غم وکړم یو بل نه مې م راغېښتې دوکاندار راباندې 4 روپۍ دي هغې راباندې وړه بند کړي وي ما نه به وړه په کور کې وړو بندوبست نشته د ګولو د فارمیسۍ بندوبست ډېر غټ دی نو بس جي مونږ یو په خېټه باندې هره به تېرو 3 ورځې به روجي ونیسو ماشومان به اوبس کړي خو چېرې د بیمار ته تاسو دا وګورئ قسم دی که ځناور ته هم څوک دومره دوایې نه ورکړي دي 72 انجکشن جي لګولي د زیړي 24 لګولي دي د هغې باوجود زیړی د دې ټیک دی خو بس اوس پکې دغه مسله راغلې 2013 نه بس دغه شپږم اپریشن دی دا ټیک کېږي نو مونږ یو خدای پاکه سره د ایمانه مرګ مونږ ټولو له لاکي چې دا خلک هم دا غمونه نه ګوري دا څه شي الله به خیر کړي راپاسه الله به خیر کړي دا زمونږ ورور دی دا ډېر په تکلیف کې دا جړه فریاد کوي او د ده چې کله ما له ټلیفون رالی ما وی دا بس وګو محتاج نه وي هر سړی ټلیفون کوي مونږ ته چې زمونږ اواز پورته که خو بیا چې دې غریب سره زما ملاقات وشو زه دلته رالم ما مزل وکړو د کور د حالات مو وکتو د فارمیسي مو وکته په کور کې چې دا دومره د دوایانو نه دا ډک کور تاسو وینئ او دا مزدور کار دی لوریانې ورته په کور کې دي بچي په کور دي سره د ګردې دي یو لور هم ورکوي د خرڅ لپاره خو خریدار ډېر دي خو احساسمند دلته په دې وطن کې نشته دا ځوان دغه جړه کوي چې زما کور تباه دی برباد دی زما غربت ډیر دی ماته لاش په کور کې په کټ کې پروت دی دا جی د ستا لاش په کټ کې راشه دی خوا دی وایي چې ماته لاش په کټ کې پروت دی خو د دې لاش بندوبست زه نشم کولی ځکه چې دا ژوندی لاش دی یو مړ لاش خو به دفن کې په قبرستان کې خو ژوندي لاش سره به څه کې د ژوندي لاش تماشه به ټوله دنیا کوي چې دا ژوندی لاش ته دی به کله قبرستان ته کوزېږي دا تاسو دا ګولې ګورئ ټول کور د فارمیسۍ نه ډک دی لوریانې جاړي بچي جاړي ژوندی لاش په کور کې پروت الله به خیر کړي د موبایل نمبر در سره شته جی 0300 395 10 30 ستا نمبر دی جی ستا نوم څه دی رستم جی
دا د رستم خان نمبر دی او په دغه نمبر دوی رستم خان سره په سختو مرحلو کې لږه ولاړه وکړي قدرمنو چې دوی د خپله ګرده او د خپل لور د مجبورۍ نه چاله ورنه کړي او د ده په کور کې چې دا کومه فارمیسي کولو ده د دې د فارمیسۍ رستمه پاسه رستمه دا ولې راشه دغه ملګري راشه دا پاسه یاره پاسه رستمه پاسه اوبه له واچو په دې مخ باندې اوبه ورکړه دغه جي الله دې رحم وکړي مړ اوبه ورکړه رستم اوبه وسکه الله بخیر کی مړه وار مخه تا کو رستم دا دومره غټه مسله خو نه ده الله پاک بخیر کی رستم وار مخه تا کو پاسه رستم پاسه د تکړه ځوان مړه الله بخیر کی وار مخه تا کو رستم نه وار ګوره وار چې خطا کو خو دنیا دې پیله الله دې تاسو سره وکړي چې تاسو د مردان نه مال دا ماشومان د تجارت د همت مه پیله تاسو د مردان نه ماته رالی الله دې تاسو په خپلو بچو خوشحاله کړي داسې د غریبانانو څوک اواز نه اوچتوي خلکو خپلې مسلې خپلې تاسو زموږ مسلې هم ځان سره والئ الله په خپلو بچو خوشحاله زمونږ د اولاد په زیري دا بچي دي موږ ته به دوا کې پښتنو دي رستم سره ودرېږي دا غوره ډېر تکلیف کې د سړي غوره همت بایلي